ګرانو کتونکو نن به موږ تاسو سره یو ډیر مزیدار کیک ریسیپي شیر کوو. دا کیک لیزی کیک دی. د مختلف نمونه دي. څوک دته کیک باتیک وایي، څوک ورته رایل کیک وایي او څوک ورته کولډ کیک هم وایي. ستاسو خوښه ده چې هر یو نوم دله ورکوئ. خو دغه کیک جوړول ډیر زیات آسان دي. نو بیا راځئ چې موږ دغه یخ چاکلیټ کیک جوړول شروع کړو. نو ټول نه اول دا کیک جوړولو د لپاره به موږ د لپاره لیکوډ میکسچر تیار کو. نو هغه د لپاره موږ داسې یو لوښی راواخستو. اوس په موږ د کې نیمه پیاله برابر کنډنس ملک واچو. نیمه پیاله برابر بده کې موږ کوکو پاوډر واچو. ورسره به داسې بوتو کې یو چونډه برابر مالګه واچو. څلور کشغې به دې کې مونږ کوچ واچو. دا اوس مونږ فریزر نه راواخستو ځکه لږ سخت دی، خو څلور کشغې به ډېر وي. اوس به دا مونږ ګرمې چولې باندې کېږدو او وبې لړو. دې کې به اوس موږ نیمه پیاله برابر اوبه واچو. موږ مکسچر تیار دی. فلیم موږ آف کړو. اوس به موږ دې کې نیمه کشغې برابر ونیلا ایسنس واچو. اوس دا تاسو د سټیج باندې سکلې شي، یعنی ټیسټ کولای شي. کله کې چینی کم وي نو د کې تاسو نور چینی اچولای شي. دا موږ ټیسټ کړو. د کې چینی او هر څه برابر دي. اوس به موږ بل سټپ په لازو. اوس موږ بسکټ راواخستل. تقریبا 250 ګرام موږ سره دغه میری بسکټ دی. تاسو دې په ځای نور بسکټ هم استعمالولای شي. دا بسکټ په موږ داسې 2-3 ټوکرو کې مات کو. دا بسکټ په موږ داسې لاس سره 2 ټوکرو کې مات کو. هم دې طریقې سره به موږ ټول بسکټ مات کو. بسکټ موږ ټول مات کړ. اوس به دا موږ یو سایډ ته کېږدو. یو خلی کاسه موږ راواخسته. دا بسکټ په اوس موږ دې کې واچو. چاکلیټ ساس چې کوم موږ تیار کړی و هغه لږ اوس یخ شولو. نو په دې برابر اوس موږ دا واچو. دا موږ ولړو داسې. ډېر ښه طریقې سره ولړو. دلته موږ یو مولډ راخستی دی. دې کې موږ داسې پارچمنټ پیپر لګولی دی. اوس به موږ دې کې خپل میکسچر واړو. اوس به موږ دا داسې خور کو. داسې به لیول کو چې هر طرف ته یو برابر شي. اوس به دا موږ لږ ساعت دپاره داسې کېږدو چې دا لږ یخ شي او بیا به موږ فریج کې کېږدو. تقریبا 4-5 غنټې به دا فریج کې پروت وي. نو 4-5 غنټې پس موږ تاسو سره بیا ملاویږو. کیک زموږ یخ دی. لا اوس هم فریج کې پروت دی. اوس به دلته موږ چاکلیټ ګناش تیار کو. هغې دپاره موږ دلته کې ډبل بوایلر یا یو پتیلې کې اوبه یخې دي او هغې باندې بره موږ دا کاسه یخې ده. دې کې به اوس موږ ګناش جوړو. نو دلته موږ یو چاکلیټ بار راواخستلو. تقریبا 1.5 ګرام وزن کې. او دا به اوس موږ دې کې واچو. دا به لږ داسې مات کو او کوچ به موږ راوالو. تقریبا موږ سره 2 غټې کشغې برابر. دا به دې کې واچو. اوس به موږ دومره انتظار وکړو چې دا هر څه ډېر ښکلی داسې حل شي. چاکلیټ او بټر نه ساس جوړ شولو. که تاسو کوم بټر استعمالوئ هغې کې مالګه نه وي نو بیا دې کې یو چونډه مالګه واچوئ. خو زموږ بټر کې مالګه شته ځکه موږ پکې نوره مالګه نه اچو. تاسو ته کتلی شي چې د نه ساس جوړ شو. اوس به موږ دې کې نیمه پیاله برابر کنډنس ملک واچو.
او چوله مونږ بند کړه ځکه چې نور پخولو حاجت نشته. چاکلیټ ګناش زموږ تیار دی. اوس په دا مونږ کیک باندې واچو. کیک مونږ فریج نه راواخیستو. کیک زموږ یخ دی. اوس به مونږ دې باندې ګناش اچو. په دې بره به داسې واچو. اوس به مونږ د خپل لاس سره داسې اخوا دېخوا کو خور به یې کو چې هر طرف ته لاړ شي. کیک لږ نور خوندور جوړولو دپاره مونږ دلته لږ غوزان راواخیستل. هغه مونږ کټ کړل داسې وړه وړه. دا به هم مونږ اوس په دې بره واچو. نو دلته به دا مونږ داسې لږ سپیس به پرېږدو ځکه چې کله دا مونږ ډیمولډ کوو نو بیا به مونږ د دې چې کوم رف ایجز وي هغه به کټ کوو. په دې وجه لږ د سایډ ته به واچو چې بیا مونږ سره سپیس وي ایکسټرا کټ کولو دپاره. دا کیک په اوس مونږ فریج کې کیږو تقریبا 1 غنټې دپاره. یا که زمونږ چاکلیټ ګناش دې باندې سیټ نه شولو نو بیا به لږ زیات ټایم هم ورکو 1 غنټې نه. نو بیا مونږ تاسو سره ملاویږو. کیک باندې چې کوم ګناش مونږ اچولی و هغه یخ شولو سیټ شولو. اوس به دا مونږ سانچې نه بهر راوباسو. اوس به مونږ پارچمنټ پیپر تیاول لرې کړو. نو کیک نه مونږ پارچمنټ پیپر لرې کړلو او دا اوس سرو کولو ته تیار دی. تاسو ولیدل چې دا کیک جوړول څومره آسان دي. هغې نه زیات دا خوندور او مزیدار دی. که دا ویډیو تاسو ته ښه لګېدلی وي بیا دې له یو لایک ورکړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کول هېر نه کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان. السلام علیکم.